زمونږ استاد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ ته دسی وایي چې کله چې تاسو له دسی یو کس راشي چې اخلاق یې ښه وي، دین یې ښه وي او د کور لور د لوغواړي وری کړه، دا شرطونه پکې مه لګوه، خرابېږي به دې شرط باندې. لکه زمونږ د پښتنو په ودونو کې دا شرطونه وي چې هلکه پردي سړي له به نه ورکوو، د بل ولایت سړي له به نه ورکوو، مهاجر له به نه ورکوو، صحیح ده که نه؟ د بل ملک سړی به نه وي، دارنګه زمونږ کور ته به نږدې کور والی، مال به ښه، اقتصاد به ښه، هلک به پوهنتون ویلی، هلک به ګاډی لري، هلک به دکان لري. دا شرطونه قیدونه ورته ولګو دا خپلې لورګانې په خپل کورونو کې زاړې کړو. سمه زمونږ د ظلم د لاس، زمونږ د ظلم د خاطره چې دې پلار دا ظلم شروع کړی دا قیدونه لګوي چې هلکه داسې سړی وي چې تعلیم به یې کړی. افغانستان کې خو تعلیم 2% ده، نو دې کې تاله تعلیم والا کوم ځای نه راغلو؟ اوس موږ د افغانستان تعلیم ته وګوره څه شي تعلیم یې دی. دا بیا دا تعلیم نه وروسته چې د کاروبار به د افغانستان کې د چا کار کمه دی، د تعلیم نه وروسته به د ګاډی خو زمونږ پروفیسران نه لري، ګاډي د کمه شلو. دا شرطونه ورته ولګوي. ډېرې زنانه په کور کې بې سرپرسته ناستې دي، ډېرې زنانه. او پیغمبر څه وایي؟ پیغمبر وایي چې کله داسې سړی د مخې له راغی، اخلاق یې ښه و، دین یې ښه و، او ستا په کور کې چې دی جنۍ وه، نو ور یې کوله. وایي که ور دې نه کړله نو تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، فتنی به پیدا شي، پلن فسادونه به پیدا شي، پلار او نیکه به ور باندې خفای. دویمه خبره د موسی علیه السلام په قصه کې دا پرته ده چې موسی علیه السلام جرګه نه ده کړې په دې شعیب علیه السلام باندې چې مال دې لور راکا. شعیب علیه السلام په خپل اولاد لور ورکړې ده. امام بخاری رحمت الله علیه باب راوړی دی په خپل صحیح کې، باب عرض الرجل ولی امته، باب دې په بیان د دې کې چې سړی کور کې د خور یا لور هغه پیغله شوله، ته به ورله په خپله ځای ګورې، ته لکه څنګه چې د لور دپاره ګورې، د زوی دپاره ګورې چې ښځی ورله پیدا شي، د لور دپاره همدغسې ښځی انتخاب وکړه. دې ته مه ګوره چې دا فقیر دی، دې ته مه ګوره چې دا زمونږ د قوم نه دی، دې ته مه ګوره چې یاره دا سړی تعلیم نه لري. مسلمان دی، اخلاق یې جوړ دی، استاد لور ګزاره ورسره کېدله ورې کړه. او بل دا دی چې کور کې د دغسې فصل را زرغون شو، متقین ګوره، صالحین ګوره، په دې باندې ته بې عزته کېږې نه چې یو چا ته ووایي یو صالح سړي ده چې یاره زما په کور کې خور و لور پیغله شوې ده، ته نیک سړی راشه چې دا راځه لکه په دې باندې ته نه خرابېږې، په دې باندې ستا عزت والله که خراب شي. د پیغمبر نه ډېر غیرتین نه یې منګه، د ابوبکر او د عمر نه ډېر غیرتین نه یې منګه، عمر رضی الله عنه نه ډېر غیرتي نه یې، هغې خپله لور حفصه رضی الله عنها ابوبکر صدیق ته پیش کړې وه، عثمان ته پیش کړې وه، بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې جرګه وکړله. عثمان ورته وروسته وویلې چې زما هم زړه کېده چې ستا لور زه وکړمه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي وو په یو مجلس کې ستا د لور دغې وکړه تذکره وکړه، نو موږ ویلې چې رسول الله اراده لري، نو ځکه ستا لور موږ چې دی ستا هغه دغه موږ وانه بست